السلام علیکم. زه غیرت بهیر یم د جی بهیر یوټیوب چینل درنو لیدونکو. هیله ده تاسې به روغ او جوړ به یاست. د نن ورځې درس زموږ اتلسم کلاس. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او له دې درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. دا درس هم 4 برخې لري. لومړۍ برخه ګرامر، دویمه برخه words، دریمه برخه expressions and sentences او څلورمه برخه one question ده. لومړی هم راځو ګرامر ته. د ګرامر په دې درس کې به موږ بیا هم پروناونس ته دوام ورکوو او په دې درس کې به موږ possessive pronouns لولو. possessive pronouns یعنی ملکي ضمیرونه. Possessive pronouns are those which are used instead of noun and show possession or ownership. Possessive pronouns are those which are used instead of noun and show possession or ownership. ملکي ضمیرونه هغه دي چې د نوم پر ځای کارول کیږي او ملکیت او مالکیت ښایي. یعنی د یو چا ملکیت ښودلو لپاره موږ د ملکي ضمیرونو څخه استفاده کوو. The possessive pronouns consist in ملکي ضمیرونه عبارت دي له mine, yours, his, hers, ours, its, theirs. Mine, yours, his, hers, ours, its, theirs. Mine معنا زما. Mine معنا زما. Yours ستا یا ستاسې. his د هغه او her د هغې. ours زموږ. its د هغه یعنی غیر ژوندي یا حیوان. theirs د دوی یا د هغوی. example ته راشي وایي چې is this book yours? Is this book yours? آیا دا کتاب ستا دی؟ دا ورته چې yes, it's mine. Yes, it's mine. هو دا زما دی. بیا وایي چې the car over there is his. The car over there is his. نو ګورئ په فرست جمله کې چې دی yours او ورپسې mine دا possessive pronouns شو او ورپسې په سیکنډ جمله کې چې دی his دا ملکي ضمیر شو. نو دا زموږ ملکي ضمیرونه یا possessive pronouns. د ګرامر برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو د کلمو یا ورځونو برخې ته. په دې برخه کې 15 لغتونه لرو. لومړی هم د لغتونو pronunciation ته راځو، تلفظ ته راځو او د هغې څخه وروسته یې بیا ژباړې ته راځو. زما سره یې تکرار کړئ. dropper